په ډېرو قربانۍ لاسته راغلی دی او الحمدلله یوازې نه چې په چپتیار کې یا په ننګرهار کې په ټول افغانستان کې الحمدلله ډېر ښایسته امنیت دی. موږ د مسؤلینو نه ډېر خوشحاله یو. کور یې ودان بچی لوی په نیمه شپه د ورځ په هر وخت موږ ته لاسرسی کوي او موږ ته رسیدګي کوي. موږ د دولت نه ډېر زیات خوشحاله یو. دا د اتفاق او د یووالي ورځ ده چې د دولت او د ملت نه د همغږۍ په اساس باندې الحمدلله دغه ورځ منځته راغلې ده. کور یې ودان بچی لوی موږ ترې نه ډېر زیات خوشحاله یو. ورځ په اساس باندې د ځوانانو دغه غوښتنه ده چې د دولت سره د همغږۍ په اساس باندې یو شي او د اتفاق او یووالي غږ پورته کړي. موږ د دغې جنګ او د دغه نه نور زیات ستړي شوي یو. دغه 50 کاله په دغه افغانستان کې جنګونه دي. شکر الحمدلله په دغه 50 کالو کې دغه د امنیت په اساس باندې ډېر ښایسته امنیت دی. یو ځای کې هم دغه مشکل نشته دی. په نیمه شپه کې بېغمه ګرځېدل دي او دغه هر ځای ته چې ځي انشاءالله الرحمن څه مشکل نشته دی. په ارامه فضا کې په خوشحاله فضا کې ژوند کوو. شکر الحمدلله.